کابل هوټل کې هغه چای درلود چې افغانانو ته د پښتونخوا د والي د چای پیالې پیغور او د افغانانو غبرګونونه وای واخان د چای پیالې په زور نیسو. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پښتونخوا گورنر یا والي تازه مرکه کې وپوښتل شو چې طالبانو سره مو اړیکې خرابې دي نو د واخان د لارې په ګډون به دا ستر پلانونه څنګه عملي کوي. هغه د چای پیاله پورته کړه او معناداره خندا سره یې وویل چې هر څه به ښه شي خو دا پیاله د کابل سیرینا هوټل هغه پیاله نه ده. د نوموړې یادې خبرې د خلکو سخت غبرګونونو سره مخ شوي چې یو شمېر دلته تاسو سره شریکوو. غفور لیوا لیکلي د چای پیاله یې پورته کړه. واخان به داسې راخپل کړو لکه د چای غوړپ. بیا یې وخندل دا هغه د سرینا هوټل د چای پیاله نه ده هلته خو مو حکومت جوړاوه دا د واخان د چای پیاله ده او بیا شیطاني خندا تاریخ دا نه هیروي. یوازې او یوازې افغان ملت پالنه دغه چای په زهرو بدلولی شي. نجیب ننګیال لیکلي د چای پیاله مه هیروئ دا د پیغور سمبول په ذهن کې وساتئ. هره ورځ داسې څه وکړئ چې د افغانستان حیثیت قوت او سیالۍ ته ګټه ورسوي. دا زهیر مسکاوې د زغملو نه دي خو خدای به خیر کړي وخت به یې راشي. مجید قرار لیکلي د دې سړي معنادارې مسکاوې کنایې سب کچھ ټیک ہوگا هر څه به ټیک شي صبر وکړئ ژر به خبر شي. حوصله مه بایلئ. د چای پیاله پورته کول بیا د کابل د چای پیاله یادول او یو ځل بیا شیطاني مسکا. پاکستانیان په خپل ټول تاریخ کې دومره مطمئن او ډاډه نه و لکه نن چې دي. خان افغان لیکلي عمران خان خو هسې نه ویل چې موږ په افغانستان کې له ډیر وخت وروسته خپل هدف ته ورسېدو. وایي په یوه چای او پیاله باندې نه کیږي خو دا چای د کابل هوټل چای نه دی یعنې دا ځل د چای پیاله به نور هم مزیدار او خوندوره وي. جنرال مبین لیکلي د چای پیاله نور هم اوچت کړه خو یوه خبره واوره چې ډیر ژر به یې در باندې زهر کړي. د دغې خندا شاته پوهېږم ستاسو ډیر دروند غم پروت دی هر څه مو له لاسه ورکړي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.